چې د اګست نږدې دی نن دا غونډ مالوزي پیسه پیسه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وارورا دې ځل خو د خسته پلان جوړ کړی د روپو د کټلو. مړه رورا د موسم حساب سره روان پیسې ګټل خو ډېر زیات ګران دي. نن سبا کې اورورا خبره خو دې ټیک ده خو زما سره یو آیډیا ده په دې کار کې به ته ډېر روپۍ وګټې. آیډیا؟ اخر د څه آیډیا؟ ریحانه رورا یوه خبره درته کومه چې څه راوړم ګټه به نیمه 50-50. ټیک ده زبردست. ته پوه شه خپل کار دې پوه شه. زه به خپله خبره بلکل ټینګ ولاړ. भाई जाना हमारो दपार वो झंडा रखा जी वही ना दावा अखला भाई जाना झंडा पर 50 रुपए ले जी. استغفر الله دا څنګه خلک د پاکستان جنډې هم نه پرېږدي. ریحانه غلا مې منې که نه تا یوه جنډه یادوله ما دله درې راوړې دا واخله سنبالې. واه زبردست. ومنو دا یاشت واقعي غلي اوس پرې نوره پته لګي. رورا څه جنډو پیکټ به میلاو شي؟ بھائی وای نو میلاو به شي. 500 روپۍ پیکټ دی. دا پیسې والا بھائی جان یو پیکټ پې راکړه. ولی خیالي ته تش لاس راخلي. ریحانه مونږ په غلطه لار روان. ولی اخر څه چل شوی دی؟ ریحانه اوس چې غارک لاړو یاره دا شروعات به د 2 ماشومانو نه وکم او بیا به داسې مخکې لاړ شم. هلو زیار وره چېرته یې؟ یاره زه خو لږ کلي کې یم او ماشومان دپاره مې لږې جنډې راغستې وې دا تقسیموم نو درځم. صحیح ده وروره څه په ذیل کار کې لګیئ؟ بھائی جانه دا خو وړې وړې خوشحالیانې دي. موږ ټولو له پکار دي چې موږ دا په ښه طریقې سره منا وکړو. مړه په جنډو باندې څه کې راشه چې خپل ځان په قربان. ولې نه چې ته ځان قربانې نو زه هم ځان قربانولی شم ځکه چې زموږ مشرانو ځان نه قربان کړي دي. دا دې زه یاره ته خو پې غوسه شوې معافي غواړم غلطي رانه وشوه. بس ټیک ده یاره ما معاف کړی دا دې زه رالم ښه. ما څومره غټه غلطي کوله او د هغه نه مې غلا کوله. ټیک د مونږ جنډې پټولی شو چې خو چاله خوشحالي نه شو. نه یاره چې زه ورشم او ریحان ته ووایم چې د دې غلطو کارونو نه منع شو. او یاره ته صحیح وې واقعي چې مونږ ډېره زیاته غلطه کوله. مونږ له نه وه پکار چې پر دې جنډې پټې کړې وې. مونږ له پکار دا وه چې خلک هم سپورټ کولی. السلام علیکم ورحمت الله. زما عزتمندو زموږ د ویډیو مقصد دا دی څوک ټارګېټ کول نه دي. په سوسایټي کې دا ښه ښکار یم نه
یو کس راوالی په خپل ګاډي باندې جنډه لګولې په موټر سایکل باندې لګولې هغه 20 30 40 50 روپۍ اخیستې باندې بل ورشي او راپټې کړي غلا ښه شی نه دی او بیگ چې کله 14 اګست سوځي دی نو دا خلک جنډې راوالي سپلای په پالش کوي یا په پاکي او نالو تیار کوي دا پکار نه ده د جنډې عزت پکار د احترام پکار دی